تصور وکړئ تاسو هر ورځ هڅه کوئ خو قسمت مو هر ځل مات کړي. همدا د دې زوی کیسه ده. په یوه لرې کلي کې یو ځوان اوسېده چې نوم یې رحمت و، خو د کلي خلکو به یې هغه په بل نوم یاداوه، بدنصیبه زوی. ځکه هر کار چې به رحمت شروع کړو هغه به ناکام شو. که به یې کاروبار پیل کړه لږ وخت وروسته به یې دوکان بند شو. که به یې مزدوري وکړه نو پیسې به یې له لاسه ورکړې، او که به یې د چا مرسته وکړه نو هماغه سړی به وروسته ورسره بد چلند کوه. د همدې لپاره به خلک ویل دا هلک بد قسمت لري، د دې سره کار مه کوئ. خو پوښتنه دا ده آیا رښتیا رحمت بدنصیبه و که د هغه د ژوند تر شا کوم پټ راز پټ و؟ همدا هغه راز دی چې زموږ د دې کیسې اصل جوړوي. رحمت یو ډیر مهربان زوی و او هغه د خپلې مور سره په یوه کوچني کور کې اوسېدو. یوه ورځ مور ورته وویل زویه، حال که هرچه وی خود شه انسانیه هیچکله امید مه پالیده. رحمت موسکه شو، خو د زړه دننه هغه مات شوی و، ځکه چې که څوک 3 ځله ناکام شي نو غمګین کیږي، خو رحمت خو لکه 300 ځله ناکام شوی و. بیا هم هغه کار کول نه پرېښود. یوه ورځ رحمت د کلي بازار ته لاړ چې کار پیدا کړي. هلته یو شتمن زمیندار خلکو ته مزدوري ورکولې. رحمت ورغی او ویې ویل زمیندار صاحب ماته کار راکړه، زه ډېر غریب یم، کار کول غواړم. زمیندار ورته په شک وکتل، ځکه هغه د کلي د خلکو خبرې اورېدلې وې، خو بیا یې وویل谁的سبا رما پاتی تا لاشا کار بادار کم. رحمت ډیر خوشحال شو او فکر یې کوو چې شاید دا ځل به یې قسمت بدل شي. خو سبا چې رحمت پټي ته ورسېد نو یو عجیب کار وشو. د زمیندار غوا ورکه شوه. خلک سملاسه وویل دا غوا هم ته پته کړې ده ته ګال یې ته بد نصیب یې. په الله مې دې قسم دی چې ما نه دې پته کړه، دا تاسو پر ما الزام لګوئ. خو څوک یې خبره نه منله. زمیندار غوسه شو او ویې ویل تا نور رما پاتی تا مالا شا دکن پچیا دا بد نصیبا پچیا. رحمت بیا هم بیکاره شو او په غم کور ته روان شو. خو په لاره کې یو بوډا سړی ورته مخامخ شو. بوډا موشکه شو او ویې ویل زویه تا ولې دومره همچنیې؟ رحمت خپله ټوله کیسه ورته وکړه. بوډا لږ فکر وکړ او بیا یې عجیبه خبره وکړه. تا بد نصیبه نه یې، ستا د قسمت چاته یو بل لاس پرتي. کوم راز غواړم چې پوه شم، زه مو زویه د یم پوه راز. که رښتیا پوهېدل غواړې نو نن شپه د کلي زور ځنګل ته راشه. او بیا بوډا ناڅاپه لاړ او رحمت حیران پاتې شو. هغه شپه رحمت ځنګل ته ولاړ. هلته خاموشي وه، یوازې د باد غږ ورېدل کېدو. ناڅاپه هماغه بوډا ښکاره شو، خو دا ځل هغه عادي سړی نه ښکارېدو. هغه وویل زه د دې ځنګل ساتونکی یم. رحمت حیران شو. بوډا ورته وویل ستاسو په کلي کې یو لایجي سړی شته، هغه خلکو ته ستا په اړه دروغ ویلي دي. ولې بابا، زه غواړم چې هغه کس وپېژنم. ځکه چې هغه نه غواړي ته کامیاب شې. بل سهار رحمت راکلي ته ستونزه شوه او لږ وخت وروسته حقیقت ښکاره شوه. هغه زمیندار چې د رحمت بد نوم یې خپراوه په اصل کې خپله غلاګانې کولې او هره ستونزه به یې د رحمت پسې راچولې. کله چې خلک پوه شول نو ټول حیران شول. خلکو وویل رحمت ته بد نصیبه نه وې بلکې مونږ غلط مونږ معاف کړه. زمیندار د کلي نه وشړل شو او رحمت ته خلکو کار ورکړ. وروره رحمت کامیاب شو او خلک اوس به ویل د زوی بد نصیبه نه دي، د زوی صبر والا دي. د دې کیسې نه موږ ته دا سبق میلاویږي چې کله کله خلک موږ ته بد نوم راکوي، خو حقیقت دا وي چې اصلي ستونزه زموږ نه بلکې د خلکو په فکر کې وي. نو که څوک تاسو ته ووایي چې تاسو بد نصیبه یاستئ، یوازې یو کار وکړئ، هڅه مه پرېږدئ، ځکه چې قسمت هغه خلکو سره بدلیږي چې صبر کوي.